बस आवाज बड़ा आवाज ये सब लेके के बच्चे आवाज करो अब बोले बोले ले सका बासू चल खाजा बासू सुई मत मालम यो डिस्पून रोडा बापू सर बाजूला चला कवी खपले खाबोली नाही तर खैर तर आगल माखवी तर नाही रागली राजा कना मरगे कागरे वृक्ष माचा येऊ मनगडी काही आज माखवाला चोकम राहणशी चोकम राहणशी की ना माझा पत्ता खबर कुंभर लढीचा कादर डिंगानो मच्छर मातरा प्रेम दे त्याची ना कैली गली ती बारता बेने ते साजकली बेने जंगष्टाई बमकीनी तो कुरकेना आम्हाला कम बापची येऊन कोटे तर आम्ही अरे कोणी स्टाडियमला ती जमा दे पुरमामुरी मापड ऊर बलीची ऊरो ಎಂತ ಕೀನ ಕಾಲ रोडा कर يلا بس قلارة كينا كنا شراشي لقى قلارم كينا كنا جولا خذي روبا غرزي بدي وادكينو كابر على وقول يزيا دا پیغلی جنا کیدی نزوكا په یو جوړه جامو پسې دی وتی وسه په کپان خبره خو نه ویتلی چې سیم ارجنسي و لما تقول خفكيغا مو وزنا كي يو جولا نكي لست زوري كي او ته ودان سره نیابه او زیا چې څه دی چولی دی دا به ته ځان سره قبر ته سیره کې زیا سو کما بس دا یو زیره له خدای پاک را کړی در سزي موار دی پنیر له دار او ساده له دار او چشمې مر دار او وې نظر دې نه لګی چې تلاوت پکې لاره دا خو تا پورې پرز دی پېښوي چې د خپل موټر خیال نه ساتي نو بیا بس تا راغی سو کو ساتي شپږ میاشتې اوسوي چې دا ته کنه نورې قضې نه لري او چې دلته راشي ته زما زوی نو ټول سوایا سوکم بیا دا خبره خو ټیک ټر اوس په خوله وازه کې او چې وایي او د دنیا شیطانی به کړی زما په سبا باندې الته چې زوی مې لاندې نو سیمې باندې خو خپل کور کینه چې درنه ښکاري خیر ګناهونه یې رجیږي کاش الله تا بوړو کوالي د درینو نمړه کړیو ټوله زمواري تا په زړه ټوله ډبې تا پسې ده ته خو خیروي د معاشرې ټول خلک ستاسې بد کوي یو دلبر یو دی خو چې د دلبر په شان نو ټیک ده که نه زه قصابګرې مورې تا ته ښه پته ده خو ګورې ما ته به د پلار لومړیانې پاتې اړوښې غواړي ولې څه چل یې کړو پلاره څه یې کړو بس یې که مورې دا مړې را پسې مړ وباسه دا د خدای کور دی یو کار وکړه تمبل خو یې راوړې که نه تمبل شته زویه بل یو خبره ته کوم موږ قصابګري وو تپې چاربیتې او د کړو باجو ورته مې ویلي دي هغوی به م راسي پلاره د دې عمر راته تمبل دی ته ور هغې نه خو خپله روډ تمبل جوړ شوی بچې داسې اواز یې داسې اواز و چې څنګه یو قربان کي ته به وګورې چې دا قلغم په اسمان کې څنګه تاویږي یو قربان که مورې دارالعلم پې زویه او یو قربان یاره مورې تا ته خو ما قربان ویلي خو داسې قربان نه د دنیا را خبره سوس پکې ډېرو سوس پکې ډېرو سوس پکې نو د ترنم نه ګډوډ شو دا پوډاب د جینکو سره په مخه شوی دی په ما ورته ځان بدې ښکاري کو ځان په ما بدې نه ښکارېدی ته به زه د ګوتې دې ونی وې چې راځه مرغۍ زه دله په خپله خوښه جوړه اول یې مور وه د هغې د لاسه په اور کې ولاړه ومه اوس د انګیانو د لاسه د دې سړي نه ما هېڅ خوشحالي ونه لیده السلام علیکم وایي مرغۍ تا خو داسې مخ را چوللي ته یو انسان لوک شوي دي خیر خو دې که ما ته به ډېر مین کېږي نه سړیه ولې ولې څه ته وایي نه لکه د کوترې د سترګې پټې کړې دي او بیا د دنیا ته نه ښکارمه ولې ورته نه ښکاري تا ته دنیا نه ښکاري ما ته وګوره ته کور کې نه وې
سیپور خان ویل چې زو چې د واده د شاپینګ وکنه او چې ته مې کتې خدای خبر بوکره په سر کړه وا چې په کم طرف ته لیوي نو ما څه کړی وي موبایل خو سره شته نه چې رنګ ته کوم چې کم ځای کې لا کور نو ما مړه خو نو ما تاسو پادیرا کې سپارلی و چې تاسو ما نه غرتلی لږ صبر باندې کړی وې سیپور خان ته باندې ویلې وې چې ورې غابۍ دې راشي بیا به یو ځای لاړ نه ګوره جوړه به غواړې که نه ښایسته جوړه به درله زه وړم نور څه کې بو به یې زم په اسپه به چکر هم درکړم نور څه وې ستا د پیغلتوب نه د عادت دی سړیه په خپله خوښه به دې ترکاري راوړه خو زما به خوښه وه او که نه خو ما به د ناکامه خوړه کله به دې لرې راوړو زما به پړپوس تړی شوی و تا به راپسې لرې راوړو چې بیا به ما لرې غوښتو تا به زما د قد د پړپوس چپ شه ما څه به خبرې نه کې جوړېګانې د پیغلتوب نه زه ستا په خوښه علمه زما خوښه نشته زړه نه لرم زما خبره جاړم و اوس په دلکان څه وایي زما خبره واوره ګوره ښځه هغه ښځه ده که نه چې د خاوند په خوښه باندې پیزار جوړې جامې برقه په سر کي هغه ورسه ښځه نه ده چې د خاوند نه مني او خاوند یې لکه د څاروي په موږي پسې وتړي زما بړه لګاوا کړی وې زه به دې ساتلی وې ستا په خوښه به مې اخیستی وې خو کم از کم بوتلې خو به دې وې زما بچي ستا نه هوښیار دي هغه د خپلې ښځې په ګاډو کې کښېنئ او ورته وایي ته یې خوښه که پیسې به زه ورکړم یاره سیکل به راوباسمه ته به وروسته سو راشي او زه مخکې او چکر به درکړم زه په سیکل تا څه نه ځم ما نه بورقه نیسي بیا مې چرنېغه راغورځوي ته پرېږده مړې دا خبره دې خوا وګوره لرې تعلیم یې د جوړې ته خو صرف وګوره هسې خانداني به پکې قیمت لرې ګوره ګورې با خلک دي که نه زما خبره ورمرغې خو وخت خلک نو کور کې نه وي که نه په ایمان نو نه تا نه ما ته څوک درانه شته لرې چې چړیا لرې ما ته وګوره زما د مینې دنیا کې خدای شته که ما ته څوک ښکاري بس هو پالس ماري نو نیم که نه وګوره که نه په نیم زره روپۍ مې راوړه درانه جوړه ده وګوره که نه سره د ساده شال ورسره دي وګوره د باغچې نه مې راوړه د باغچې نه نور څه وې هلکانو ته یې مه ښایه که نه جوړه خو ښه خو دا رنګ دې ډېر خړ پړ نه دی وایه تاسې کار خړ پړ وي ښایسته به جوړه کړې درنه پکې ښکاري پرېږده دا ستارو مېدارو جامې ګورې وانه چې زما نه خوښوي دا خوښه ده زما خوښه ده ځکه خو مې راوړه که نه او چې ما ته ګرانه نه وي تا له ما جوړه راوړه زه خو یې کلي دپاره نه اچوم زه خو یې اچوم تا دپاره دلته هغه جینۍ سره مینه نه سو سور مې دي هغې دې ورکړه ښایسته به جوړه کړي 15 روپۍ به زه ورکړم مینه یاد دی هغې دې ورکړه ابې راته وګڼه ورته مې ښه ښایسته وګڼله درنه صحیح ده 15 روپۍ به زه ورکړم الله منې لنډې وکړم کوږدې دا نو شرمې مې سیله اوږدې جامې کوه مونږ پښتانه چې اوږدې جامې وکړو خوند کوي که نه واده نه دي زه صحیح ده نو بیا چې په مونځ کومه چې سجدې نه راپاڅم په لمن ځان ته خپه کېدم درېمې سجدې ته لاړی نو اوس داسې مه کوه چې ځمکې پسې راښکلې کېږي خو چې څه مناسب وي هغه شان وکړه صحیح ده اوې ورکته څه پاګه خو دې نه دي راوړي د خواږه پرې مړي پیسې مې راوړي خو چې څه ویغه جوړ ما د ښه یغه نوسي مې راواخیسته ما یو ډېر ښایسته چاکلیټ مې رااخیستی و نه او پسې 100 روپۍ راکړې ته نارې وې ته عادت یې تا به چوارې خرڅولې په کوڅو کې به د نارې والې حق عادت ته نه ونه وتو چې څه راوړې نارې وې ما خواږه راوړي دي په پټه خوله به کوټې ته راغلی وې ما نه به دې راکړی زما خبره واوره ښځه خوږه وي مور او پلار هم خواږه وي خو نواسي نه دي توبه نواسي بل شان خواږي خیال دې ځه مارې زه به درای نور راوړم سړیا چې زه ژوندې ما ته دوا کوه ښه ده اوس ورشه بار باغه د کار دا جوړه ګوره ښکاره نه کې ګورې ښه ده او په شرمونه مې وشرمې هغوی ته پته نه لګي ښه ښه ده ته ورشه زه درپسې درځم راځه 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 صحیح ده یو پیالې چید له کومه قطعه مې پې ځان مړه ورکړو ما وې څه دی ته بچې څه کوې څه کوې راټه بړه درېږه لکه الله چوپتا ودرېږه الله لکه ورېږه خدای دې مې رات کړه راوړه دې خوا الله ویا الله ته یې ځینې مه ګڼې په ګوتو نه راځي
وای خدایا یا په دې لک نه منګه کور کې جوړ کړی لکه د پیشو پسې لکه د بمبیرۍ تعدیږي دا به مو څه وبل شته کویو څه نشته دی خبره الله ورې دا څه دیو دا ورځي کپڑے ور پټې جوړوي وای کوم قیمتي جوړای د لا غستی دا څنګه دل درکا زموږ غم خو د سره نشته چې ما سامانونه اغستل هغه په منډې منډې ماته چې دا ما خلا یا بچي دوه ودونه وشو په دوه ودونو کې یوه جوړه چې ما حق نشته دی تا حقونه شته ما سره په بکس کې جوړه پرته ده ابه دله روالمه ابه ځان له جوړه زه به زړه جوړه اچومه زړه جوړه نه ده نوي ده ځان له بې جوړه کیو او دا به زه خپلې مور له واخلم الله چې ستا نه زه جوړه والمه لکه د ملا نصرالدین به پارچه کې راته وایي چې جوړه خرابه نه کړي خلکو ته بېزلې چې دا ما ورکړې ده زه ستا نه جوړه ما خپل سړی ژوندی دی ما له جوړه راوړه څه چل وشو Viejo, pasa. Estaba yo la bolsa. Y siempre que bachi. Va, le gusta. La seca. Makis. Ya. څه چالو شو یو د مونږ غم خو سره نشته یو ستا غم به هغه ولې کوي شیپور خان دې راله وخوړو راکه دا لږ لږ دې پر بابا داسې کیو لرې شه Preda. وای څه کوې هلک ته له پاسې کړو وای داسې کیو Preda. دا د تا د کور واله ښځه ده دا ښځې به داسې زما خبره وره تاسو له مې څومره هلته شاپینګ وکړو ما پیسې ورکړې تپوس له خاوند نه وکړه دا د ما چې د 2 روپۍ کشره ووتو ما چې خاوند ته په جیب کې پیسې ټولې واچولې هغه څه شوې بچي جان بچي په کور کې خو د مور شته که نه لا شته داسې وګورې دا ستا مور ده نه زه خو بلای بدل ده داسې وویل داسې خو یو جوړه مې ویله په واده کې راوستل دوه ودونو کې بل کې تاسو ماله جوړه کړې وه نه ده کړې نه دغې ته بچي نه ګوره هغې کوله ما سره په بکس کې پرته ده ما ورته وایي هغه دله در کومه چې بګس کې په تنه هغه دې مور له یو څه تاسو وژنم وژنم هغه ټول جوړه وبره راکړي زه لاړ شم کمرې ته لاړ شم ته ماشومانو سره د ځان نه ماشومه جوړه کړي پیښوري که کوي یو خدایا پاک ماشومان تا داسې پویه کړي دي چې شور مه کوه په بې معلومات کوي چې دغلته څه دي ای بچي ما ته ګوره دا د خواښې مور دا قیصه ولله کو ختمه شي ما ته ګوره بس خیر دې ته ځه زخم مه کوه ځه لاړم ګنه پیشو تا ته ما نه ویل چې ما ځان څه نو دوی به راباندې نه وی پوه شوي نه وي که نه نو ته نه وي څه مې کړی ما به ورته بیانه کړی وی چې چاره له کوڅه کې پیسې راکړې په هغې مې واخلې دا والا ځان یې جوړه کړه او موس لاړه شه بورخه رالمه شابه کوټه کې هغه ده شابه کو جاپاني خبر شو هغه بېله خو یې ماله ښځه صحیح ده وای بچې موږ له یې مغستې که نه څه وکړم موږ له سوکاري نه کو ښځې به جوړه راوړه د هغه هم دغه اور شوه خدای پاکه ناسو ما تشوي څه کوې واشي نو د خپل کور مخ ته ولې لګوې شباب خپل کور مخ ته ولې ته اوس یې په زور جنګ غشتلی هغه خپل کورونه مخ ته نه کوي دا د هغه بدرشیر زوی دی چې رامنډې دی والي او بیا ویې اچوه بړستونه را باندې واچوه دا د هغه زوی دی ښه دا جنګ په به یې اغوښتل دي د خیر کاکا د خادې کور دی که نه نو خپل کورونه مخ ته نه کوي دلته یې ټک ټک شروع کړي یې به د هلکان بیا راځي نو دا لا ستا ده دا ستا پلار اغوښتې ده زما نه ده ستا ده ستا پلار ده نه دا د ستا د هغه نیکه ده ځه چې په دې خبره سره ودانګې دا وایي ما ته خلک وایي چې د ښځې خیال نه ساتم زه به دې ښځې څه خیال وساتم السلام علیکم څنګه څه خیر دی خیر دی پلاری دا دې ته غوړې پته نه لګي یار والله منډه تړلې دی کله یو خوا کله بل خوا پرې دا مړه دا خبرې څنګه یې هغه د جعفری د زوی والے را روانې توار لنو ما وی چې غوړې راضي به خامخا خاولې نه هغې خو بابل اوس موږ له کپړو دکان ته م راغلي وو او سودا مودام وله ورکړو غم غرض یې ونه کړو
ټقه چل دی که نه اوس بیا به وایې چې یاره دا چل دی وه پښتانه وروستو بیا سوچ کوي اول کار غلط وکړي راویلېږلم د پسې سپېشل و چې دی پکې نه وي ورو دا واده کوي چې دا واده کینسل کړي خو بیا له خبره ده نه الله دې واده په خیر سره وکړي زموږ لایق کسبي ګاډې پکاري بل شي راته ووایه الله دې عزت وکړه د شپې نه پکې کټې ملال کړی دی د شپې ډوډۍ ښه او د ورځې 2 میخې دي پنجاب مې راوستي دي نو راځي او ګوره یار دوست ما ته دا ویل و چې جمیل ته ویل چې خپل یاران دوستان ناوله هسې ته بیا سبا راځئ کېنه چې چوک لکه یو کپ چای به وڅښو. راځه سبا یو پیاله شی وڅښو بیا نه نور پسې نه وو اتلامون نه پسې ورځو بیا ساجد پسې ورسو کنه ورځو راځه چې اوس کې بیا به ځې ټول ورځ راځې راځه کنه یا الله ټولو مسلمانانو رحم وکړي د ټول اتفاق نصیب کړي یا الله یو بل دپاره زموږ په زړونو کې مینه پیدا کړي زموږ د کورونو نه د علم چینې روانې کړي موږ مسلمانان یا الله ته زموږ اتفاق نصیب کړي د ټولو الله رحم وکړي خدای زموږ په دې کور کې خادي ده چې کم خلک موږ نه ښه پیغام خادي را سپرېښي یا الله ته یې ورته تړونو کې واچوي چې موږ له راشي موږ سره خوشحالي شریکه کړي یا الله ته ته یې باندې ډېر خوشحالېږي او ته د خیر پرشتې موږ سره ملګري کړي خیر خاونده بمنیا به زما لپاره مې دې لږه دعا کړې ده یا الله زما چې کومه دا لور مې هم ده نسۍ مې هم ده د کور ښځه مې ده دا زما د کور مېرمن ده یا الله ډېر ژوند ورله ورکړه وروغ صورت یا الله دا اوسنۍ جینکۍ ټولې داسې سپکې ډتې دي خو ته ورسره د رحم معامله وکړې موږ به د ژوند عادت کوو ته یې په عبادت قبول کړې ربه یا الله شکر الحمدلله ملورې نن ډېره خفه یې ولې بمنیا به څه درته ووایم ځمکه هغه سوځي چې په کوم ځای اور بلیږي زړه مې ډېر دردېږي ډېره زیاته خفه یم څه مطلب لورې زه پوه نه شوم خبره دا ده که نه چې ګوره زه خپل خاوند سره مینه م کومه ښه عزت یې کومه جامه پیسار یې ښه خیال ساتم د ښځې چې څه فرض دی حقه کومه او د هغې باوجود هم هغه ما سره مینه نه کوي ډوک پوک کوي کله یو خوا کله بل خوا څوک راته سوی څوک راته سوی اوس خو را دا پرېږده سحر چې وځي په بانګونو باندې نو د شپې 12 بجه را پیدا کېږي هلته راته ګاونډیانو ماشومان وي چې خاوند یې جراګانو پسې د شپې ګرځي خیر لورې دا کوم ځای ته د شپې نیمه شپه ځې او راځي یو میاشت شوه چې دقه لوبه شروع ده او دا څه کې انازکه پېژنې هغه د څانګې لور د عثمان خورو ولې نه پېژنم لورې که پلار مې دی او که سکر مې دی او که زما خاوند دی د هغې د کور مخه نه پرېږدي سم د هغې د کور چوکیدار دی هلته نیغ ناست دی په هغې مین دی یا الله توبه یا دا زړه ګودړه اوس هم نه ده ورکړې نه واده کېږي د هغې کار دقه دی بس خلکو سره تعلقونه جوړ کړي پیسې له شلتې وخوري او پرېږدي نه به څوک څه وکړي داسې ښځې څوک نه کوي بل ورله بیا کلاس واورې دا کمبور پلار بیا په غم اخته کړي دښمني بیا ورله کتلي چا نه بیا پیسې والي او بیا به ورله دا ځان نه ورکوي نیا دی ما سره د ځان هم غم نه دی خو پلار ته مې اوړي روړي او بیبي څه ده بیبي یادم مرغۍ یادم ستا ګوره خو زمونږ نیا ده هغه به ما ته پتر زما پلار له کوي او زما د مور بند به یې جوړي او ما له به دویمه مور کوي خدای دې نه کړي زه خو لا ژوندی ما یو خبره ته کوم لورې د خاوند نوم چې کوم دی دا د خدای دی ته په د خاوند هرې خبرې ته پابندۍ کې ولاړئ ته خاوند نه یې ته ښځه یې چې هغه هره خبره کوي هغې کې به زموږ خیر یې د ټولو کور ته خو به دغه یو طرف ته سوچي او دغه سړی دی د کور هر طرف ته سوچي که غلطه خبره مو هغې به یو طرف ته خیر موږ ته میلاویږي ته په دغه قدر کې په خپل بول زور کې کور ته به بغیر اجازه ته د سر هم نه وځې نه بنجاري له نه ټوکمار له او نه دوکاندار له ستا به قدر هم په احترام به دې هم کوي هلکان دي ته بیا په دلاسه په مینه محبت ښځه چې ځان خوب کې وره دا د ټولو دنیا خواږه شات دي ویم بیبي دغه د اجازت نه بغیر خو زه کټ نه خپل لاندې م نه ږدمه چې چېرته ځم د هغه نه اجازت غواړم خو اجازت یې راکړو لاړه شم کینې چېرته بهر هم نه وځم او د هغې باوجود هم ما سره داسې کوي یم ته راته ته داسې دعا وښایه ته دم راته وښایه یا راته څه صلاح وکړه چې دا خاوند مې په لار شي او د هغه په زړه کې زما لپاره ځای پیدا شي یعنې کې د هغه زړه کې زما لپاره مینه پیدا شي یا لورې دا اوسني خاوندان داسې دي دا خو هلکان دي په ځان نه پوهېږي ښه ښایسته ښځه به یې د چنار په رنګ د نور په رنګ چې پردۍ ښځه ویني ځان به ورتاسې قارغه قارغه کوي او په دغه ګندګیانو کې به مکوخه د هغوی فطرت داسې جوړ شوی پردۍ ښځه هسې سړي ته خوږه ښکاري لورې تا خبره صحیح ده یعنې بیبي ما کې څه چل دی ښه ښکلې یم ښه ځواني مې ده یم د ټول کلي خلک راته وایي ښه ښکلې او د هغې باوجود هم خاوند مې دقه دي د نازکې د کور خوا نه پرېږدي په نورو پسې م یا لورې خفه دې شي نازکه زه ستا په یو ویښته هم نه ورکوم تا له الله پاک ته د دلبر د کور ښځه یې
ته د دلبر د کور جینۍ مېرمنې ته د جعفر خان لورې او ته ستا څنګه خاوند دی ماشاءالله یوه خبره ته کوم لورې بار بار درته دا یوه خبره کوم چې خاوند نوم د خدای دی شکونه پې مه کوه مو وسوسې له تاچوه نیړه ماتوه ګیلمن به چې ګوره اوس خو دې کور ته کله کله راځي ستا پر دا کور هم پرېږدي نیابې ستا خبره بالکل ټیک ده خو څوک مینه به سره لرم مینه مې ده به سره او بیا مینه خو د شک نه جوړه ده خاوند مې شک پهپې کوم نه بس دا ښځه داسې داسې که د دې پوزه نه وې خو دې خبر چې دې به څه د لاس نه اچولې یوه خبره ته کوم لورې چې خاوند هغه خاوند دی چې ښځې په موټي کې واخلي دا د تکلا ښځې نښې دي خاوند به په موټي کې والي فرمانبرداري به کې د حکم تعمیل به کې احترام به کې خدمت به کې او په هر حالت کې به په تا سخت هم راځي او په یو حالت کې به ورته ګورې نشه کې مخې ته بیا ولاړې رډي ام خوشحاله اوسې الله ژوند نور هم ډېر کړه ام یو تی چې دا زما پر یاد واورېدو سمه لار دې راته وښوره یعنې بېبې ته خو چوبې به او راته بل څه ووایي یا لورې دا ته نظر اخیستي چې د چا کم لاړه شم ما ته وایي دا څنګه جینکۍ دی خدای پاک جوړ کړي وایي نور ترې شرمېږي تاسو په خپل زور نه پوهېږئ ام بېبې ته خپله دعا وکړه او زه ګوره روټۍ تیاروم دواړه بخورو هغوی خو لا نه دي راغلي ای چا بسې زویه زه ته کښېنه لورې سوکلک هم درته پوخ که ګوره چې سره سوکلک ډېره غټه مزه کوي ای شابسې یا الله زه منم خو دا ټول تندر راځي زما پقه دلبر زوی به ورپې وځي یا الله هغه د ژوند نړه تور دی کې ګورې ټول کور ور په سر دی ته ورسره خیر پرشتې ملګري کې یا الله ته ټول مسلمانان نه رضا شي شکر الحمدلله چې مسلمانان یې پیدا کړي دا زموږ خپل منځ کې خبرې اترې دي یا الله